د زړه قاتل ته مې ازار د زړه نه نوځي خو پر هر زړګی مې خوله دعا ته چرته پرېږدي. د زړه قاتل ته مې ازار د زړه نه نوځي خو پر هر زړګی مې خوله دعا ته چرته پرېږدي. دې پروری نه دی دې خانه په پټي مین دی په لالا ډس کوي پټې لالا ته چرته پرېږدي. یا ودان دغه هم وایي چې د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبیللو د خپلو دواړو مټو زور دی پکې وبیللو. سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبیللو د خپلو دواړو مټو زور دی پکې وبیللو. د کاکا زوی ستا د دې ګټې نه څه پیدا شوه پټې دی وګټو خورور دی پکې وبیللو. ایا غني غورځنګ رور دغه وایي چې وده کېږم په خوب کې کرښې وینم چې وده کېږم په خوب کې کرښې وینم سحر وختي به چاته خایم د لاسونو کرښې. زمونږ د کور محبت په هغه ورځ تللی دی زما د پلار سره راښکې چې زما ترونو کرښې. خو شاکر بهار وایي چې زما د زړه او د مزغو خبره نه رغېږي. زما د زړه او د مزغو خبره نه رغېږي بهاره دا چې به تر څو خبره نه رغېږي. موږ دغه نه کوو چې پاسو ورله روغه وکړو موږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي. موږ دغه نه کوو چې پاسو ورله روغه وکړو موږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي. دا سړی نه دی په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي. دا سړی نه دی په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي. دواړه راولګي په یو بل ګزارونه کوي بندو پنجرو کې د مرغو خبره نه رغېږي. پلار مې ویل راته بهاره زویه دا ولیکه په ګډو وډو رویو خبره نه رغېږي. موږ دغه نه کوو چې پاسو ورله روغه وکړو موږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي. دا سړی نه دی په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي. مور او پلار مو نه بیلی رور رانه کوڅه بیلی. مور او پلار مو نه بیلی رور رانه کوڅه بیلی. څوک تیل باتی سیزي خدای مستانه نه بیلی. هر څوک تیل باتی سیزي خدای مستانه نه بیلی. دلته څوک راغلی دی ګرځي پښتانه بیلی. دلته څوک راغلی دی ګرځي پښتانه بیلی. خدای ته خپه کې ډېر څوک چې ما واغه بیلی. سبد مو د چا کړي مونږ اخر په څه بیلی. سبد مو د چا کړي مونږ اخر په څه بیلی. بیل لیکم خو څنګه بیل څوک ته ځان نه زړه بیلی. ګرانو ملګرو دغه شعرونه زمونږ د شاعرانو ملګري وو. څه شعرونه د ودانو بیا د غني غورځنګ رورو بیا پسې شاکر بهار زما هم وو. خو دغه شعرونه مې په دغه سوچ په دغه هیله باندې ریکارډ کړل چې اکثر زمونږ داسې د پولو پټو د قصې ډېرې زیاتې روانې وي. لکه تېره ورځ ماته د شاکر بهار دغه شعر ما ډېر وړاندې ریکارډ کړی و. یو مشر سړی راغاړې وځي او راته وایي چې نیازه خانه دغه شعر اورم چې موږ دغه نه کوو چې پاسو ورله روغه وکړو موږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي. نو څوک مومنځ له نه راتله چې موږ یې روغ کړي وو د خپلو وروڼو سره. نو زه روان شوم نیغ د رور د لیکره لاړم او هلته بس کېناستلم. خبره زمونږ روغه شوله. نو دا زمونږ خوشقسمتي ده چې داسې خلک بیا شعر واوري او په شعر باندې پوه شي او په شعر باندې امنا وکړي او هغه کمې مسلې چې وي هغه حل کړي. خو هسې نه چې دا مسلې دومره لار اختیار کړي چې بیا د سراج الدین سراج صاحب چې کوم دوه شعر دي نو هغه هم را په زړه کېږي. نو خدای مکه چې دغه خبرې بیا هغه ځګي ته لاړې شي چې هغه وایي چې یو سړی دی چې ډېر زیات را باندې ګرانو. یو سړی دی چې ډېر زیات را باندې ګرانو لا ژوندی دی خو زما دپاره مړ دی. د نظر د ګړنګونو نه مې پرېوت په څلور واړه مذهبه راته پړ دی. نو خدای دې ونه کړي چې دغه ځګي ته بیا دغه خبرې لاړې شي. نو خپلې خبرې په خپل منځ کې حل کول پکار دي. دغه شعرونه مې ریکارډ کړل په دغه سوچ باندې چې تاسو ملګرو ته در ورسي چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ. الله مو ښاد ساته د جنګونو په امان ساته د لوی الله په امان.